د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست او د کابل د اسنادو او وثایقو د ثبت شپږو امریتونو ته د دعوت او ارشاد ریاست یوه څانګه جوړه شوه. د روان 1445 هجري قمري کال د ربیع الثاني میاشتې په 4مه نیټه د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست او د کابل ولایت د اسنادو او وثایقو د ثبت شپږو امریتونو ته د دعوت او ارشاد ریاست یوه څانګه جوړه او فعالیت یې پیل کړ. د دعوت او ارشاد ریاست د یادې څانګې د پرانیستې په مناسبت ناسته کې چې د قضایي زده کړو په عمومي ریاست کې جوړه شوې وه، د سترې محکمې د دعوت او ارشاد رئیس محترم الحاج حافظ مولوي عبدالعزیز میوندي د یادو ادارو یو شمېر نورو مسؤلینو او کارکوونکو ګډون درلود. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست مدرس محترم مفتي عصمت الله برهان د قضایي زده کړو عمومي ریاست او د کابل ولایت د اسنادو او وثایقو د ثبت شپږو امریتونو ته د دعوت او ارشاد ریاست د یادې څانګې د جوړېدو په اړه وویل. په یو دولت کې وینو دغه ریاستونه د نور ریاستونو ټوله په پخوا کې هم ول، صرف یوه اداره چې اسلامي امارت رامنځته کړې ده هغه د دعوت ارشاد اداره ده چې ترڅو د هر ادارې یا د هر وزارت یا د هر ریاست باندې چې کوم کارکنان دي د هغه پر کارمندانو باندې چې هغوی اکثریت علما کرام نه دي، نو پر هغوی باندې شپه و ورځ محنت روان دی. نو الله جل جلاله څخه امید لرو چې دغه د دعوت ارشاد د ریاست د طرفه څخه چې د سترې محکمې د دعوت ارشاد د ریاست د ادارې څخه دغه پرانستنې په مختلفو زموږ په مربوطاتو څانګو کې رامنځته سولې، لله الحمد خوشحالي ځای دی. نوموړي زیاته کړه او نن یو ځل بیا هم موږ په خپل د سترې محکمې د دعوت ارشاد ریاست یو قدم مخته ولاړو چې خپل نوي یوه څانګه مو بله د وثایقو په محکمه کې په جګدله کې پرانستل او په دې سره یقینا د ټولو کارمندانو لپاره او د هغوی د رئیسانو لپاره ټولو ته مبارکي وایو او الله جل جلاله دې د دعوت ارشاد د ټولو کارکنانو ته کامل اخلاص ور په برخه کړي. دغه راز د اسناد او وثایقو د ثبت د شپږمې حوزې کارکوونکی قاری محمد نادر په دې اړه وایي. امروز در جلسه ما اشتراک کردیم که از طرف دعوت ارشاد دایر گردیده بود. البته پیرامون درسایی که بعدا دیگه ترتیب میشه و اوقاتش مشخص میشه برای ما در هفته 2 بار برگزار میشه و تمام وثایق اشتراک میکنن و مولوی صاحب موضوعاتی را که مطرح کرد کاملا موضوعاتی است که اشد ضرورت است برای یک مسلمان که باید اونا را یاد داشته باشه در رابطه با تعهد، صداقت، وفاداری، هم به نظام، هم در رابطه با مسائل کاری، هم ضروریاتی که یک انسان باید در رابطه با نماز است، در رابطه با زکات است، در رابطه با حج است، در رابطه با روزه است. تماما موضوعات لازم و ضروری را یادآوری کردن که هر کدامش برای ما ضرور است که باید این را یاد داشته باشیم و او را در عمل در جریان کار خود باید از خود صداقت و راستی و تعهد باید نشان بدیم.